السلام علیکم. یو ځل بیا حرکتي ملګرو پروګرام کې په دې توره شپه روټ خالي کې ستاسو ملګری خان افضل کوچکوال حیات ګل تعالی شاه بالکل تاسو انیر دي. حیات ګل به تو ټلیفون لیکي ته چې موږ سره څوک دي او سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک یې زویه؟ نرګس خبرې کوم چانته دینا. زویه نرګس لورې ستړې مه شي. ناوې ګل څنګه ناوې ګل؟ وایي د کوڅې نه پرېوتم لاړم لوګي وایي ملا مې ماته شوله. ناوې ګل دې راته ویله ونداړه مې باغ شو. کنه نو وایي ناوې ګل مې کنه نو. یاره بچی وې مته هغې ته ناوې ګلې ویل دلته زما دا وختي غوږونو ته ورسېده د خندانه. نو بابا نو ته خو ورته خامخا خوشحالېږي زما نه خو ورته ته زیات خوشحالېږي. تم نرګس تام جوړېړه خراب دی. نرګس د ناوې ګل نه نمبر وینسته چې نو هغه ایله کار برابر کړی دی او دا خانې کاکا د ته قبضه نه کړي. خالي کاکا بچی ستا آواز اورمه بس ناوې ګل څه مې پنجه منجه چولې. ای بچی خاندمه ناوې ګل دې رانه تښتي ګورې بار ته. ناوې ګل مه تښته. بچې زما خو دغه یو غاښ دی ما بې لږه ګنداسه مګري دی یاد ګل هم راته ډېر خوږ ګوري. خامخا نو وایي خپل ملګري سره خواږه ناست دی. نه بچیا موږ د یاد ګل ډېر لرې کېنولي لکه د املا والا په شان دي. کرونا ده کنه کرونا ده کنه. ای بچی بل پروګرام کې قسم دم دا مټقور دان ماسیم نه د خان افضل دم د منځ کې ناست دی او بس قسم دم کارو اوس یې دومره لرې کېنولي په یو ګوټ او بل ګوټ یو به ته صرف اشارې کوو. نو دا داسې بېلتون جوړ شوي دي کمال درته جوړ شوي دي ورته یوه خوښه مله کمال زمونږ خپل ګپ شپ ده پرېږده. صحیح شو نرګسه ډېره مننه. ډېره مهرباني پروګرام اورم کلام مریم خرابه ده آیا ګل ته زما کال ونیمې چې ته ما پروګرام اورم او زما کال نه شاملېږي څه وکړم. نو بس کوشش کوئ کوشش کې دا شامل شولو ما شامل کو. بس ډېره مهرباني تاسو لکه خبرې مې تاسو ته لږه باندې کولې که نه د هلکانو په ښه تربیت باندې که نه د ښه تربیت نو بس تاسو خو زما لنډه خبره وکړم چې هر مور او پلار کوشش کوي چې زما بچي دې د هر چا نه خوري خو بس هر څه په قسمت باندې کېږي. ای بچی دا اوسني میندې خو ورته دام نه وایي چپ شی واړه وایي پلان کې خان وده دی وایي شور ورته مه کوئ د ور خواته. صحیح ده. ډېره مننه نرګس ډېره شکریه الله په امان. نرګس مې جوړې کړې ده بل چا سره خبرې کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک ارشاد د ګاندي کوتل خان افضل کوچکوال صاحب سلامونه او دعاګانې. ډېره مننه ملک ارشاد صاحب. السلام علیکم. مهرباني ماته دې صاحب وایي شکریه تشکر. یاره ملک صاحب ته چای مو اچوئ بسکټ هم ورته کېږدئ جي تاسو دې په سر ته کېږدئ به څه وایي. زما اپې خو ډېر وخت نه خو زما د 2014 نه صاحب خو خیر صاحب هم راته چېرته نه وویلې نو زه بالکل خو صاحب شو که نه اوس خو صاحب شوم ځکه چې 3 کسان د ناخوا دېخوا ناستي صاحب خو لوی یاره بچي ما پکې چې لږه کمه حساب وه زه خو دې بل طرف ته راواوښتم. کونډې تروش ته څه چپه شه وایي بیا زه کونډه نه یم غټ پټ میړی را دی ناست دی. دا دې خدای به هم کار سم کړي او ته به یې سیکي انشاءالله. څنګه جوړې تاسو د کونډې ترور خبرې وانه اورېدې خفه شوله بار ته. اورېدې که نه ټیک شو ډېره مننه او ډېره شکریه او حیات ګل صاحب جی نو نن 11 تاریخ دی که نه تقریبا 21 پاس 2021 کې شروع کېږي. جی جی نو برای مهرباني چې بس په ما زاړه پوزیشن کې راشه پروګرام به انشاءالله هماغه زوړ پوزیشن شروع هم دی کېږي به هم انشاءالله همدغه ترتیب سره به وي ښه زاړه بیجمونه زاړه انټروګانې زړې ګانې صحیح ده هماغه کې نه
ان شاء الله. او بس چې ورانه زمانه کنه زمانه نه ورانه زمانه ورانه او بالکل بالکل مستانه ورانه نو ورانه زمون نه ذکر چې دا څومره کال ورانه کنه دا تقریبا 40 نه اوچت دي یو په کې 320 سالانه نو ولکه ته ګناه نشته الکه موږ 11 بجې پورې وي خو نه خو په 3 بجې پورې وي مین خبره دغه ده او کنه کلاره نو نیکونه شو او 11 بجو نه 1 بجو پورې پروګرام اوري نو خو به خامخا 3 بجو پورې انټرنیټ کې یو لیپټاپ ته بناست نو تاسو وتاوای کنه چې وده شي ظالمانو مونږه ټول عمر کارونه کړی دي اوس تاسو مونږه بیغمه وو زمونږ په سر سټډي مړی نه مونږ نیکو کنه نو ملما ته ویل دي چې بچی نه وخت راوي چې ته به څه شي چې ملما ولا راشي نو دا خو د دغه چونه دي کنه نو ملما ورته کې چې مالک صاحب خپته ما دا ملما چې تا بچي په نه بجرا پاتې ملما به په 11 بجرا پاتې بیغم اوسه او بیگم اوسه چوته بناستی کنه شاده مې د ملما ایستا ملما خو بنای صحیح نو لکه مخکې په بازار ما خام سره باندې دوست په 11 بجې باندې ټیک ټیک دکان چې نور دفتر چې لاله شي کنه 1 بجې نه مخکې کې یو قسم نه نو کار ته تلا شي کنه نو 11 بجې نه بعد کار پر شروع کیږي ځکه چې ټول بس ماحول داسې شو نه ورڅ بدل شو بالکل نو په کار دی چې موږ هم په وخت د کېږو بس د پروګرامونو لږ په وخت شي ځکه چې دریسو والا پروګرامونه لږ تیاف شي صحیح ده بالکل دا ملک ارشاد صاحب تاسو کوم پروګرامونه یاد کړو د ګریسو پروګرام سم بالکل دا رواني دا خبره ډیره خوښه یاره بچیا ما وی چې دا نو ویله خوښ شاندې واغېستو صحیح شو یاره بس زه خو تقریبا په څو نه واورم کنه خو نیم حکیم خطرې جان او نیم مولا خطرې ایمان دای په کې ور ګریسو ولای دا به اوس وروتي دي مخکې به صرف دغه نیم حکیم خطرې جانو ها ګریسو ولا په کې اوس راوځي بالکل بالکل ډیره مننه ملک صاحب ډیره مننه ډیره شکریہ عمر ته سلام او ماکر ته سلام ګل پای ته سلام او سودیس او زما خو ته سلام او صبح کته چې تا نه نمبر یو کونډه کوچه دا نمبر یو او ډیره مننه الله پامان السلام علیکم السلام علیکم السلام جناب علي څنګه حال دی خیریت ٹھیک ٹھاک سو خبرې کوي درخواست حبیب خان خبرې کوم سو کو حبیب خبرې کوم حبیب لالا السلام علیکم څنګه له حبیب لالا خی ټیک ټاک یې جو په خیر حالات واقعیت څنګه زما کار دی کافي تاسو کول دی وخت بالکل اونې هرده زه اول تاسو تعارف کوم خان افضل سره هم او ټول زموږ لیسنرز سره هم حبیب خان د کرن خان مشر رور دی کرن خان کم چې زموږ د پښتو د ژبې یو نوموړی سندرغاړی خدام درته هم چې د حبیب خان आवाज د کرن خان نوم زیات دا کرن خان چې کوم حیات ګل بيد اول منګ سره په ریډیو دلبر چې تازه وکړه ریډیو دلبر تاسو دی لیسنرز سره وعلیکم السلام د مستعفیر دی او کوم کا ریګولر ټیکداران دی او کنه تاسو کال ډیوریشن کم سے کم ریګولر کالرانو سب 5 چې مې واغستل او پورا 15 کال پس کې زموږ تاسو رضا انیل دریم ځل کې دریم ځل بچی بالکل او بیا تاسو پروګرام د څه ډیر دي ته موږ ډیر خوشاله یو دی او فارمیټ کنه بالکل بالکل نو بیا کوم چې دی او خلک سوې زموږ نه تاسو سبا دا تاسو مور نه وی هغه دي زینا نو بس موږ تاسو راغله ته بالکل فیسبوک پتروم تاسو یو بالکل ډیر خوشاله ما ډیر مننه حبیب لالا یقینا غوړې زه لکه تاسو اپریشیټ کوم او زه فخر کوم چې تاسو مونږ ته کال وکړو او بیا لکه دا بو وایو چې کله مونږه دا FM 93 تر لا راغلیم نه یو چې تاسو دا وخت نه FM سره ریلیټډ یو بیا مونږ ته کال کوي او نن سبا خو کدا وایو چې کرن خان خپل یو نوم دی په دنیا کې او مونږ په دې باندې مطلب ځان راته درون ښکاری چې تاسو کال وکړئ ډیره مننه بل دا خوشاله خبره ده غوړه چې یو وخت دا چې کرن خان د FM 93 کوربو بالکل کوربو دلبر آیډل پروګرام به کو
او هغه ټیم کې ما سره هغه ټیم کې خان افضل هم هغه ټیم کې د دې اف ام حصہ و. خان افضل خو فرست ټایم نو اورم ورته هم په دې من ولایت یې دې ګټه مسلسلي نه ما حاجی خان دې نه مولا خالص رجا ملاو شي کنه هغه ته پته لګي کیفیت او موضوع دا ریکوست کوم ټول ته کنه چې کم ریګولر تار چې لکه شورت خبرې کوي مختصره یره زه هم دلته ولې ټایم مقرر کړی چې بالکل 3 منټ راځو کال اتوماتیک بیا خو باندې زما د دې خان افضل په وجه باندې لکه دا ټایم خلکو سره لکه کم شو ګینې نور کله داسې کار وي چې زما خو روډ خالی وي او زه دی بیا راځم زم لکه ټیم کم واخلې زه اکثر ټلیفون زه کټ کوم دا هر څه چې خپل احساس په طریقه کوم لکه زه سو یو کار وخت ما کال ملاو کول کې زورم کال نه ملاو ځکه چې دې شي چې راځو لکه تاسو په بل چینل لیکي مو هم چاوره درې مو راو چې د شو په ریډیو باندې موږ ځان سره وګرځو او موږ به کوم ټول چینل ورته موږ به کال یو تک اورېږي هم ټولې صحیح ټول ته هم کال نه کوو صحیح بالکل موږ ټول زموږ لپاره دې مطلب دا چې ټول د فخر وړي دي کنه هغه کا وسنی نوی کال باندې په خالي زموږ د وخت په کوم زورم نو زم زیات دا کوم نوی راشي کنه دې سره پروګرام دا فون ډیر دی واش صحیح حبیب لالا تاسو ډیر مننه یو جهان مننه تل خاطر باز بریالي سو کال او خوشاله ډیر مننه ډیر شکریا الله پامان حیات ګل مونږه یو د بدرینو ما سره پروګرام کې راغلیو د آصف وهاب چې کوم دی هغه مونږه یادې د نسته نرګس خوروا د 400 نه خو وشوله محمد اسلام چې کوم تاسو سره د کراچۍ نه او د ټولو ګروپ ته سلام ویلو د میسج چې کوم ګروپ ته نمونه ختم شو حیات ګل صحیح شو جی موږ په 09165150993 باندې وګورو چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای نه؟ خالد جان خبرې کوم د ترکیې نه. خالد جان خانی جان څنګه خانی جان نوم خو دې بس قابو چې ما ته را رسېدلی و چې خانی جان دی کو ټیک پروګرام په حواله سره څه ویل غواړئ؟ پروګرام خو بس ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی ښه مست او زبردست روان دی مصور خوندونه مزې یې ښه دي ښه جي ډېر ښکلي کالران ډېر ښکلې خبرې کوي او زموږ مصور او چې موږ راشي ګپ شپ ورسره ولګو ښه صحیح ده. ټاپک حوالې سره به خبرې کوئ؟ صحیح شو خانی جانه ډیره مننه شکریا د کال کولو یو جهان مننه ډیره مننه الله پامان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ملنګ استاد شفر شروع کړی ده څوک ملنګ استاد شفر شروع کړی ده ملنګ استاد د کوم ځای نه شفقدر شروع کړی ده شفقدر شروع کړی نه پروګرام کې د هرګلې وی ملنګ به ډیره مننه چې څه نه کالرې مو پر بیزل نه کال دی چې لکه ته ورته راځي او کوم شمه او دا ملنګ دی اوس چې یادو ها دا تعویذ تعلم درکو دا تعویذ تعلم درکو ستا کال ملاویږي د نور خلکو نه ملاویږي بس تاسو نصیب خبرې دي دا مینه ده چې دا چا ملاویږي بالکل یو دا میسج نمبر مزید دا کوم میسج نمبر ما ملاو نشو نو تاسو وایي ما مونږ خو پروګرام کې نن ویل نه بالکل نه سره د پروګرام اور مو بيخي کې سره اناونس شوی نه یاره بس اصل کې زه بال په سر لګېدلې ما او د کوم فرق شته یو ما خو به سر زه خراب تی ګډ وډ دین مالغه مو بشوي دي بس دا په کې ستل کنه بایتم سلام کوم یاره بیا خو به ملي سړی شي نو د سری ډولې خاون شي مونږ تم دوا کوي کله ته صرف مالګه خوره بالکل تاسو دعا تکو ډیر دعا تکو یاره بیا به دواګانو کې مې یاد ساته چې خدای دا کړی کار سم کینو کړي کار نو خدای ټول سم کیږي ملنګ به د شفقدر کنه سرو کلی بالکل دا ګندا روډ باندې دا چې یکونه لګ راخته چې هغه د بلکو باغ سره بالکل دې د خملکو باغ او زه په خپل مومندم په دلارو ډیر تل راغلی
ګوره چې مومن د کار دی خراب کو د مومن به مني ملنګ به یې موږ سره د شفقت در سرو بیا به خیر د دوی رنګ وکړي چې ما ورته څنګه املوک یاد که ما ورته نه وی چې راوړه په خپله املوک ورځې خو نه دي ختم نشته اوس هم بازار کې میلاوي او ډېره موږ په خپله نه دی کټ کړی ملنګ وایي کال بل والا هغې ته په خپله ځکه پته لګېدلي چې پیسې به ورسره ختمې شي. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام. ټیک څوک او د کوم ځای نه اواز تیز کوي څوک منصفه پروګرام کې هر کلی ګنډيري ډانډو کلی نه سم کمپیوټر یې ماداجي صاحب کلی ورته وایي که نه داجي صاحب کلی ورته وایي د اسرار د ګاونډي پروګرام څنګه دی اوسه پورې ښي منصفه پروګرام کې به څه ویل غواړئ او نو ولکان چې کوم نن څه په کار دي نو هر کار ټول له پکار چې د ټول دنیا مخکې کېږي او هغه کار ولې دي ټول په کار کې کوم دنیا مخکې کېږي شاباسي دې ته وګورئ کامیابی ډېر ښه منصفه مهرباني دي لوی سړی چې منصفه زمونږ د کلي زمونږ د چم زمونږ د ګاونډ زمونږ د علاقې منصفه پروګرام کې دغه یو خبره موږ به چې اکثر چېرته ده یا یادګل به زما د پیشیني کپړې ډېرې زیاتې خوښوي که نه تنګې کپړې هغه داسې نستوڼي په خپله نه نو دا غټ غټ ویښته هغه یو سایډ یې کټ کړی هغې ته پبجي وایي که چې شی ورته وایي هغه ون سایډ دا به زما ډېر خوښ و خو موږ ته پلار له دې الله عمر ورکړي هغه موږ ته وایي چې هر هغه کار کوئ چې هغه کې تاسو په معاشره کې په مړي کې هم کېناستی شئ په ژوندي کې هم کېناستی شئ داسې جامې داسې پیزار داسې سټایل تاسو وکړئ چې مړي له هم پکې تللی شئ او ژوندي له هم پکې تللی شئ بالکل ښه لږ نومونه دي که ستاسو اجازت خان دا یوسف پېښور کریمپورې کې زموږ ملګری دی هغه پروګرام اوري یوسف موري او یوسف موري یوسف وزګه ته ما غیر کې کنه زما طرف دواړو ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا زموږ استاد دواړو مریض دی ان شاء الله فیصل بچا وایي چې حبیب توایا خلکو ته او خپل د څومره ټایم واخیستو او چې کله کال ملو شي نو ټول بیا ډېرې خبرې کوي بیا نه پوهېږي په ټایم باندې ستاسو خبره ټیک ده خبره چې ختمه شوي نه وي نو خبره به ټایم باندې خو حیاتګله خلک نه پوهېږي خو موږ هم پرې نه پوهېږو او یوسف خان وایي چې حیاتګل او خان افضل ته مې دواړو ته ارجې خان افضل کوچکوال ته مې سلامونه وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه تاسو شکریه تشکر ښه دغه خو اوس به 09165550993 باندې که څوک راځي ګینې اوس ورته یو ګان اپلای کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اواز خپل شان دي څوک د کوم ځای نه خان افضل سے منظور فردی خبرې کوي او منظور فردی ستړی مه شې وایو څنګه لې سرجی خیر ټیک ټاک اخه خلوچه موته سرجی ویلو تر پیرا پریواتم نه یو څه ته چې سیب سپوي برسونه ورته کېده نو بالکل خبره ټیک ده ما ته وختي هغه کس دوه ځله وویل نو لکه ډېرې خراب کړم خرچه کې راوستم نه په کارم دي که نه چې لکه اوس څوک درنه سیب جوړ کړي نو سیب خو ډېر غټ لفظ دی او که نه بیا به هغې ته ځان ټینګ یم سیب ته هم خلک سیب وایي که نه نو بیا چې یو عادي ته څوک سیب ووایي نو بیا خامخا بله ستونزه او که نه د خوشحالۍ خبره وي جي اصل کې ما ته د چا صاحب نه دی ویلی ای پروګرام ډېر زبردست دی او اول ګنټه قرآن تېره شوې وای اول چې دی یخني وه ډېره زیاته وده شوم پته م راته ونه لګېږي او د اخرنۍ ګنټې خو په ټاپک نه یم پوه شوی چې لکه څوک چې مختلف خیر د ټایم مونږ سره ډېر زیات کم دی نو که ټاپک باندې گپ شپ هم نه لګي نو هېڅ خبره نه ستاسو حاضري مونږ سره ولګېده منظور چې بس اکبر صاحب تاسو ته او خان افضل صاحب اور صاحب کوچکوال دا لپاره ډېر سخت دی ورته ویلو ډېر زبردست دا پړه ښه لګي کوچکوال دی ورته سم داسې غونه پینټه کېږي ټیویشن ولګي او هغه ته خالي کاکا ته او بله بوډۍ ته بچیا چې جوړ دې پکې بیا یاد کړم ازبرګه ترور راته وایه نو او
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله پامان الله پامان. السلام علیکم. یو ځلې بیا هرکلی ملګرو پروګرام ډېر زیات کم پاتې شوی دی. اخیری مرحلې دي. تقریبا موږ سره 2 منټه دي. حیات ګله دا یو نوم تاسو ته چې کوم رالو اخیرنی دا ووایه دا اوسنی چې کوم اوس چې راغی کوم سایرا کال کړی دا مومن دي ساینا او سایرا وایي چې ټول ټیم ته سلام. دا کوم چې زمونږ ګروپ دی د میس عبدالي ګروپ دی ټول ته سلام کوو. او وایي چې خان افضل کوچکوال ته سپیشل سلام ولي چې یو خو مومن دی. موږ ټول مومن یو د یو پلار د یو نیکه اولاد یو. نو ډېره مننه سایرا. حیات ګل به اول نیت ورله اجازت ورکوو بوزۍ ووالله هغه به اجازت غواړي. دا بوزۍ چې تا وکړي ما ته ډېر خوند راکړي. تا ته خو خوند درکړي خو خاني کاکا زړه نه یې تپوس کړی یاره بچیا به زړه مې باغ دی نو یاره بچیا بس دی ما خو بوزۍ والیده زه درنه وځم او دا دوه به در سره دلته ناستې نو تر هغه دمه د لوی الله په نامه سپارمه لوی شئ. دا خو بزرګه ترور چې لاړه ووتله حیات جی یا بچیا زه هم درنه اجازت وغواړم. چاچا منګه په ټیلیفون کې یاد کړو چاچا صاحب ټرایګانې وکړه دا ډېر ټاقه پړق وچاوده ما باید ګل ته بقاري د هغوی زه اخري شکریه ادا کوم بیا چې چا منګه یاد کړو منګه یاد نه کړه. د هغوی ډېر دې ته دغه کم لیسنر وایي زویه دې ته سایلنټ لیسنر هماغه لیسنر د دویم ډېره شکریه چا یاد کړي د هغوی هم شکریه. او زویه که په پروګرام کې څه قسمه غلطي شوي زما هېڅ نور مقصد نه ځیم چې دا 2-3 منټه تاسو په خوشحالۍ باندې تېر کړي نو دا زما دپاره د فخر خبره ده. نه خانه کاکا وی که څه غلطي شوي وي زما په اړه پروا نشته. نو یو زه اجازه درنه غواړم تر بلې هفتې پورې انشاءالله بیا به م راځو. موږ منیجمنټ خو موږ دپاره شیډول جوړ کړی د بل پروګرام خو نه زه به دا یادګل سه همدغه شان راځم. د سمیکه ورسره ډېره خوشحاله نو به زه به همده سره راځم. تر بلې هفتې پورې د لوی الله په امان. ښه ملګرو زه خان افضل کوچکوال په خپله ستاسو نه غواړم اجازت تر بلې هفتې پورې که په پروګرام کې هر قسمه غلطي موږ نه شوي د هغې زه غواړم معافي. د چم ګاونډ کلي ولس پولس ډېر زیات خیال ساتئ. د مور و پلار ډېر زیات خیال ساتئ او د خپلو ورونو خویندو هم ډېر زیات خیال ساتئ. پروګرام چې اورېدلی چا خوښ کړی ډېره مننه که چا نه هم خوښ کړی د هغوی هم ډېره مننه. ولې چې تاسو زموږ د ټیم یو داسې حصه وئ که څوک اکثر په کور کې یو کس داسې خفه وي نو هغه د کور نه څوک بار کولی نه شي هغه د کور حصه نو په پروګرام کې هر قسمه غلطۍ شوي د هغې په دولاسي درته معافي غواړم. تر بلې هفتې پورې د لوی الله په امان. شپه مو په خیر. تر بلې هفتې پورې د لوی الله په امان. ډېره مننه ډېره شکریه د ګناهګار ترورم او ډېره شکریه د خاني کاکا او ډېره مننه د خان افضل کوچکوالم.